अस्सलाम वालेकुम। ज़ निज़ार यूसुफज़ई द शमशाद टेलीविजन पर दे ज़लंद हिंदारा के द एप टीवी दुबई लखवा द लर और बर द पुख्तनों द अमन और रोलवलाय पर दे मुशायरा के तास्ता पखेर आले वेम संच तास्ता पतरा और मुत्तहिदा अरब इमारातों के पुल्लकुनु पिख्तान में इश्तदी द मुसाफराए द सख और जारिचाव द जवन सरसरा द खपल जबे खपल कल्चर और खपल अदब द पारकार कवी द शमशाद टेलीविजन और द एप टीवी हमेशा दा हसर आदा कोशिशुन कवी चाहे टोल खलक वक्त तासु पौलान दिरावलू सोच द खपल वतन द पजुर्गुन मिलरे द खपल जबे खपल अदब और खपल कल्चर द पारकार कवी मंग दर कम हद पति की कामयाबियू दा पेसल पतासुदा जो दिल तदरागलो ठूल मरगरो शायरानो डेर ममनून मशकूरिम कि जमंग प बलन दल तर प्रावड़ो और जमंग दा प्रोग्राम रंगीन और खंदवर को मरगरो मुशायरे पदे बरख की जुमड़ी शायर मरगरी हागली गुलाम रब्बानी पयास से चिदालेन रागले रे और मुत्तहिदा अरब इमारातों के द पुख्तो जबे और द पुख्तो कल्चर और द पुख्तो अदब डेर खिदमतुन कवी अगर पुख्तो पदे तारीखी टपबाने माइक तदरातलो बनन वरकुम कद हया खातिर दिनवे कद हया खातिर दिनवे माँ बदिनुम पचिनारो लिखले होना हागले पयास रब्बानी शमसुल्लाह खुस्ते वाई د چا چې په غمونو کې ټټرې زرغونې شي له درده یې په زړونو کې سندرې زرغونې شي د چا چې په غمونو کې ټټرې زرغونې شي له درده یې په زړونو کې سندرې زرغونې شي نو په وینو مو خړو به کړه تاسې وړیا نه وه په وینو مو خړو به کړه تاسې وړیا نه وه په ځمکه به مو خدای ګمرغلرې زرغونې شي قطار دا زما د ټول عمر د کړي خواره رنگ را نوړ زما د ټول عمر د کړي خواره رنگ را نوړ سرا د ډیرو هڅو هم زندګۍ رنگ را نوړ منم چې ډیر خندان د جوړ زما په لار کې کړل خوشې خستا هم دریا بندګۍ رنگ را نوړ وای بلا کتار دا وای خنجری پچی دی د حق آواز ته نه جوړیږي خنجری پچی دی د حق آواز ته نه جوړیږي خام وزر مو اوچت پرواز ته نه جوړیږي نو هغه د کېل شو وزر تری وستلې هغه د کېل شو وزر تری وستلې چاوي چې دام د جنگو غرونو باسته نه جوړیږي غزل عرض ده منم خوندونه چې پقن او په شکرو کې دي منم خوندونه چې پقند او په شکرو کې دي خو عبرتونه بس زمون د پن خبرو کې دي مونږ اتلان کنیو زو د اتلانو پلار مونږ اتلان کنیو زو د اتلانو پلار تل مستایلی اتلان خپل سندرو کې دي نو مونږ په مزرینو چپلو هم لار د منزل لنډو مونږ په مزرینو چپلو هم لار د منزل لنډو مونږ په غرونو کې وبس خلی تندرو کې دي نو کد پاریس په خار وګمې د اترونو خوري کد پاریس په خار وګمې د اترونو خوري هغه د وګمې زمون په منځو په نخترو کې دي بیا بنو هلا در معلوم شي چې مزړونه لوڅ کې بیا بنو هلا در معلوم شي چې مزړونه لوڅ کې چې څومره مینې مو دننه پټټرو کې دي نو ولی بنلی کی فیاض جادو جادو غزلے ولی بنلی کی فیاض جادو جادو غزلے چې بلاخ کل شاعرانه کوملګرو کې دي ډیر مننه داو خاغله غلام ربانی پیاس سے چډیر خوندور کلام تیمنګ واوریدو اوس مشاعره په دې برخه کې حاغلی عبدالسلام اپریدیلا
په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، مینه پرېږدمه خو څه چل د مینه ما نه پرېږدي، او کله یو باباله بیایي کله بل باباله، کله یو باباله بیایي کله بل باباله، د لیوني په سر کې څوک د یار سودا نه پرېږدي، او لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړی یم، لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړی یم، د جانان غېږه څوک په خوښه په رضا نه پرېږدي. په دې شعرونو باندې ملګري ښاغلي عبدالسلام اپریدي له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ورمنځي. ښاغلی عبدالسلام اپریدي. پښتنو پورته شیخ خپل نوم د پښتونخوا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. ته د خالد بابا اولاد یې او نامه دې نشته، په پټه نه اوس یې په سپین سبا وګټئ. چې د خیبر د غرونه دنګ دي څومره، دومره اوچته مو پګړۍ وه هغه بیا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. توره تیاره ده پښتونخوا کې د تعلیم د لاسه، راتلونکي نسل له ظلمو سپینه رڼا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. دا دښمنۍ او تربګنۍ به مونږ تر کمې ستایو، د رورولۍ او د خلوص د مینې ډکه یو دنیا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. افریدی وایي پښتنو ته چې یو موټی جوړ شئ، په خپله خاوره خپل اختیار د ولی خان دغه ناره وګټئ. ډېره مننه. دا ملګری عبدالسلام اپریدي چې ډېر خوندور کلام ته تاسو واورېدو. د عبدالسلام اپریدي صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي صادم شاهین صاحب له په دې ټپه باندې مایک ته تلو بلنه ورکوم چې ما خبرور ازه جانانه، ما خبرور ازه جانانه، لیدل د مرګ د چې تیار ناسته یم، ما خبرور ازه جانانه، لیدل د مرګ دی چې تیار ناسته یم. او دا بله ټپه را چې په بل وطن مې پیرزو نشي، په بل وطن مې پیرزو نشي، که د حسنو رسالې در پسې ځي. په دې ټپه باندې ښاغلي صادم حسین شاهین صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ومنځو. دو بیت دی. لچانا نه یاریږم، لچانا نه یاریږم هیچرته، یو ځوان پښتون یم. لچانا نه یاریږم هیچرته، یو ځوان پښتون یم. د پښتو نوم بندي کړم په هر قدردان پښتون یم. او که زه د دار په تخته ودرېږم پښیمان به نشم، خو دغه شغار به ورکوم چې زه افغان پښتون یم. تپه تیاره وه، پاس مې ستورو او سپوږمۍ ته کتل، د چا له یاد سره مې ټوله یو ځای شپه تېره کړه. چې مې د اوښکو ماشومانو په مخ لار جوړه کړه، استغفار استغفار بیا مې توبه تېره کړه. اوس یو غزل ده. جانان راوکتل بڼه مې وچ په زړه وباسي، جانان راوکتل باڼه مې وچ په زړه وباسي، بیا به د زړه د کلي څومره خلک مړه وباسي. د خپل ګوګل لمن کې جوړه هدیره بکړمه، د خپل ګوګل لمن کې جوړه هدیره بکړمه، خیر کمی اوښکې هم لریون په ګریوانه وباسي. د جانان غم هم پتې خېته د زړه کور ته راځي، د جانان غم هم پتې خېته د زړه کور ته راځي. د پښتو دود دی پښتون چیرته میلمنه وباسي. د شهید زړه به فتحه د زړه حجره کې واخلم، د شهید زړه به فتحه د زړه حجره کې واخلم، که مې د مینې ماشومان فریاد په خوله وباسي. او شهینه دا د محبت اشعار به هر ځای وایم،
خیر کله کلی می څوک لرې بستره وباسي. مننه کوم توجه څخه ما. داو ښاغلی صادم شاهین صاحب چې د هغه کلام تاسو واورېدو. صادم شاهین صاحب نه پس محمد کریم امین صاحب له بلنه ورکوم چې راشي موږ په خوندور کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد کریم امین صاحب. زه خپله د غزل شروع په یوه بیت کوم چې درته څومره لرې ښکاري، درته څومره لرې ښکاري د اسمان په تندي ستوري، درته څومره لرې ښکاري د اسمان په تندي ستوري، رانه لرې جانانه ته هم دومره وطن دومره. غزل ده چې د ورځې گزاره کړم خو چې شپه شي راخوره، د ورځې گزاره کړم خو چې شپه شي راخوره، په زړه مې ګله ستا هره کیسه شي راخوره، او د خپلو او پردیو مې جلا په بله بوځي، د خپلو او پردیو مې جلا په بله بوځي، د هجر سمندر کې وه څپه شي راخوره، او دردونه کړي فریاد کوي نری نری خوږیږي، دردونه کړي فریاد کوي نری نری خوږیږي، بدن باندې مې داسې شان خمله شي راخوره، او سلام ورکړه جانانه ګوندې ما لره یې راوړې، سلام ورکړه جانانه ګوندې ما لره یې راوړې، سحر کې چې له شرکه الویخه شي راخوره، او د هجر وچکلی وهلی زړه به پرې اوبه کړم، د هجر وچکلی وهلی زړه به پرې اوبه کړم، ورینګی ستا د دیدن کی وه شیبه شي راخوره، او امینه لیونیه چې پرون په واده نه وه، امینه لیونیه چې پرون په واده نه وه، نو نن به وایه څنګه چې هغه شي راخوره. مننه د توجه نه. داو محمد کریم امین صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو. محمد کریم امین صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي عبدالولي الپت صاحب له په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې رڼا تیره توره په لاس کې په تیرو پسې ځي، رڼا تیره توره په لاس کې په تیرو پسې ځي، پتنګ د ځان پیژنګلوله په لمبو پسې ځي، او څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي، څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي، نو زما ولس په پټو سترګو په هغو پسې ځي. په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري ښاغلي عبدالولي الپت له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی عبدالولي الپت. اختره ډیر به بیا زمون کوڅو کې وژړوي، اختره ډیر به بیا زمون کوڅو کې وژړوي، څوک د یتیم په ببر سر څوک د جانان په قبر، اختره ډیر به بیا زمون کوڅو کې وژړوي، څوک د یتیم په ببر سر څوک د جانان په قبر، تنها مې خخ کړلو تنها ور باندې ویر کومه، تنها مې خخ کړلو تنها ور باندې ویر کومه، هیڅ چا مې اوښ کې توی نه کړې د ارمان په قبر. بل شعر دی: تنها مې خخ کړلو تنها ور باندې ویر کومه، هیڅ چا مې اوښ کې توی نه کړې د ارمان په قبر. بل شعر: هلا غرور هلا خانی پیدا کړي، هلا غرور هلا خانی پیدا کړي، حسن چې ځان ته لیوانی پیدا کړي، او د ګران وطن د آزادۍ سندرې، د ګران وطن د آزادۍ سندرې، وایم که چرته ابدالي پیدا کړي، د ګران وطن د آزادۍ سندرې، وایم که چرته ابدالي پیدا کړي. څو شعرونه:
کمرګي مې سترګې پټې کړې کېدای شي کمرګي مې سترګې پټې کړې کېدای شي کني اوس د په ژوندون هېرول ګران شول د ژړا احساس مې هله ورته وشو د ژړا احساس مې هله ورته وشو چې مې پاتې سو ترونه د ګریوان شول او له یو بل نه مرور وو خو چې بیل شول له یو بل نه مرور وو خو چې بیل شول هم په هغه وخت د یو بل په ارمان شول په عشق کې چې د درد په مرحلو باندې تیریږي په عشق کې چې د درد په مرحلو باندې تیریږي زړګی لکه کباب په سرو لمبو باندې تیریږي نور سبا دا بلتون د ترخه ژوند درته وایم نور سبا د بلتون د ترخه ژوند درته وایم اشنا هر لمحه مې په سلګو باندې تیریږي چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي حیران یم ژوندون څنګه په هغو باندې تیریږي مننه چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي حیران یم ژوندون څنګه په هغو باندې تیریږي اوس غزل طرف ته څه ګرانا ستا سترګو ته کتل دي څه آسان خو نه دي ګرانا ستا سترګو ته کتل دي څه آسان خو نه دي سم په لمبو ورګډېدل دي څه آسان خو نه دي ټوکې یې مه ګڼه زړګیه مینه ټوکې نه دي ټوکې یې مه ګڼه زړګیه مینه ټوکې نه دي په کړنګونو غورځېدل دي څه آسان خو نه دي دا چې په لپو لپو اوښ کې تویوم روان یم دا چې په لپو لپو اوښ کې تویوم روان یم د ستا د کلي نه وتل دي څه آسان خو نه دي دا چې په لپو لپو اوښ کې تویوم روان یم د ستا د کلي نه وتل دي څه آسان خو نه دي امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې نن ځان له ځانه بېلېدل دي څه آسان خو نه دي امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې نن ځان له ځانه بېلېدل دي څه آسان خو نه دي له یار نه پس به زه د یار کوڅې ته څنګه ورځم د یار نه پس به زه د یار کوڅې ته څنګه ورځم پاس په ازغو باندې ختل دي څه آسان خو نه دي الفته داسې په اسانه خو یار نشي لیدی الفته داسې په اسانه خو یار نشي لیدی په سمندر پورې وتل دي څه آسان خو نه دي داو ښاغلی عبدالولي الفت صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو د عبدالولي الفت صاحب نه پس د مشاعرې اخیری شاعر ښاغلي سید کریم خوستی صاحب له د اندیش بابا په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ما او حالاتو نن په دې دعا د خیر وکړله ما او حالاتو نن په دې دعا د خیر وکړله چې ساز ته به ساز وایم خو غل ته به غل نه وایم او ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم او د مینې دشتې د موټر په پایو نه وهم د مینې دشتې د موټر په پایو نه وهم زه دغې سیل ته ستا د لارې مزل نه وایم په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري سید کریم خوستی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځو زه یو افغان د مسلمان په صفت چې د وطن یتیمانان وګورم په خپل دښمن مې د مرګ زړه ونه شي که نه دښمن راسره زیات زیاتی کي که د زیاتي څخه لاس وانخلي نور د مجبورۍ به یې په سترګو ولم
یو غزل ده وایي عاقبت به مې د ژوند د هجران څه وي ما ته فرق به د فراق او زندان څه وي دلته ژوند مې په مقتل باندې شمېرلی په پردي وطن به ژوند د انسان څه وي بیل یاره چې ژوندون او زندګي کړم اوسېدل د دې جهان ګورستان څه وي په ژړا چې دې جنت وطن رسخت شوم نو هغه ساعت دوزخ او جهان څه وي په کتو کتو پانه چې د جانان شوم په کتو کتو پانه چې د جانان شوم جنازه مې د ارمان او د ځان څه وي زه خوستی په شپه او ورځ هېڅ نه پوهېږم خو چې حال به مې د خپلې جانان څه وي مننه تاسو ته داو ښاغلی سید کریم کوستي صاحب د سید کریم کوستي صاحب دې کلام سره د نننۍ ورځې دا مشاعره سر ته ورسېده ملګرو موږ د خپلې رایې نه خبروئ ستاسو رایې ستاسو په هره حواله زموږ دپاره ډېره معتبره ده او ډېر اهمیت دی ستاسو د رایې په رڼا کې ستاسو د غوښتنو په رڼا کې موږ خپل پروګرامونه جوړوو او ترتیب کوو زه نزار یوسفزی سره د خپلو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم په لوی الله م سپارم د خدای په امان